درنو سلام وخت مو بخیر د امروز بلاد په خاشرود ولسوالۍ کې د 2 میلیارډ افغانیو په ارزښت د اوبو بند جوړیږي. د سرپرست حکومت د چارواکو په خبره د بند به د 50 متره په اوږدوالي سره جوړ شي او د 80 میلیونه متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت به ولري. د مسؤلینو په خبره د خاشرود بند به 8000 هکتاره ځمکه خړوبه کړي. د عامه روغتیا وزارت بیان بلی چې قطر په کندهار ولایت کې 400 بستریز روغتون جوړوي. نوموړي زیاته کړې چې له قطري چارواکو سره تر خبرو وروسته هوکړې ته رسیدلي چې افغان ډاکټران به د تخصص ترلاسه کولو لپاره نږدې راتلونکي کې یاد هیواد ته استوي. د افغانستان بانک وايي په ننګرهار ولایت کې د 118 میلیونه او 855 زره زړه افغان بانک نوټونه سوځولي دي. د افغانستان بانک د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې په سوځول شویو پیسو کې له یو ګوند څخه نیولې تر زرګونو پورې بانک نوټونه شامل دي. بلخوا د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په بلخ ولایت کې د څه باندې 12 میلیونه افغانیو په ارزښت د څو سړکونو د جوړولو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام د صاحبي مسؤل په وینا د دې ادارې موخه په دغه ولایت کې د پرمختیایي پروژو پلي کول او د کاري فرصتونو رامنځته کول دي. او له هیواد څخه بهر دا چې اسرائیل د غزې په شمال کې پر 2 ښوونځیو بمبار کړی دی او د ماشومانو په ګډون یې شاوخوا 200 کسان وژلي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل په دې وروستیو کې په غزه کې پر ښوونځیو او روغتونونو باندې خپلې بمبارۍ ډېرې کړې دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه، تر بیا ښې چارې.